بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات. الله دې وکړي چې د روغ جوړ او صحتمند یې. د کلي یو شاټ ښکلا تر تاسو در رسومه. دې پول ته تاسو ګورئ، په دې باندې خلک پورې وځي. دې نه علاوه دا خوړ تاسو وینئ چې خوړ کې اوبه د دې شینکي دومره تاسو ته ښکاري چې د اوبو دومره پیدا راشي په دې خوړ په دې غاړه څومره شینکی شوی. دا د اوبو د برکت د وجې. دلته کې مختلف قسم سیلانیان راځي د کلي علاقو نه، او خصوصا د خپل کلي خو چې څومره هم ځوانان دي ماشومان دي، نو هغه هر مازدیګر دلته کې دې خوړ ته راځي او د دې یخو اوبو نه خوندونه اخلي. لامبي پکې خپل موټرسایکل خپل یا ځان پکې یخوي. او دې نه علاوه تاسو ته د اوبو ښکلا نوره هم د دې اواز نه پته لګېږي چې دا اوبه چې کوم دی کوم په شرق باندې رابهیږي، نو د دې ښکلا او د دې نظارو نه خوندونه اخلي. هر مازدیګر دلته کې مختلف قسم ځوانان، بوډاګان، ماشومان دا خلک راځي او د دې پیزا نه خوند اخلي. اوس ټیم ماښام دی، نو دې وجې نه څوک په نظر داسې کم کوز راځي، ځکه چې تقریبا 6 بجو نه ټیم اوړېدلی دی زما په خیال. نو په دې وجه باندې ډېر څوک داسې ښکاري نه. او د اوبه چې کوم ځای کې رابهیږي دې ځای کې ډېر زیات میان هم دي، غټ غټ میان دي. خلک پکې کونډې ورچوي او کونډو باندې دغه میان رانیسي. او تاسو ته ښکارېږي څه ځوانان لګیا دي دغلته لاندې هم، او څه موټرسایکل وینځي. او دې نه علاوه دې سایډ ته که تاسو وګورئ دا ځای کې ډېر انتهایي ډېر جوړ هم دی، ځکه دا موبایل داسې راتاو کړم دې ځای کې دا انتهایي ډېر جوړ دی. دا ځای کې تقریبا که نه وي نو دغه 12 یا 15 فوټ خواوشا جوړ دی دا ځای کې، ځکه چې دا اوبه ډېرې زیاتې تاسو ته ښکارېږي، خو دا ډېر ژورې تللي دي دا اوبه، ځکه چې په دې باندې پوره غټ بجلیګر روان دی. دا د ملکنډ غرونو اوبه دي، کوم کې چې ملکنډ کې هغه بجلیګر جوړ شوی دی. دې نه علاوه که تاسو دې سایډ ته وګورئ دې پول ته، دا دومره کمزوری پول دی، خو په دې باندې خلک صرف پیدل خلک پورې وځي، په موټرسایکل باندې ګاډو ماډو والا نه دی، ځکه چې دا 2 فوټه یا 2.5 فوټه پلن دی. او د دې نه چې څوک ښکته لاندې ګوري د اوبو ته، نو سترګې ورته تورې تورې کېږي، ځکه چې داسې د بلې علاقې نه څوک راشي په دې پول پورې وتی هم نشي. او د دې ځایي علاقې خلک چې کوم دی هغه په دې باندې په اسانه باندې په موټرسایکل هم پورې وځي، خو د بلې علاقې نه چې څوک راشي په دې باندې نشي پورې وتی، په دې وجې نه چې هغه لږ دنګ هم دی، اوچت هم دی، او بل د لرګو نه جوړ کړی شوی دی، لږ نازک هم دی. د اوبو ډېر زیاته خوندور اوازونه تر تاسو در رسېږي. زما غږ به پکې سلو وي، خو به هر حال ما کوشش وکړه چې دغه ویډیو زه جوړه کړم او په لنډو کلیپونو سره را جوړه کړم چې تاسو ته په وخت او په ټیم در ورسېږي. نو د دې وجې نه ما دغه ویډیو چې کوم دی سټارټ کړله چې تاسو ته د کلي یو شاټ ښکلا در وښیمه. هر مازدیګر به مونږ یو د لرې ځای نه تاسو لپاره یو لایف سټریم چلاوو، په هغې کې به مونږ ته تاسو ته د دې ځای انتخاب کوو چې یو ورځ به دغلته کې ورځو او تاسو ته به د نږدې نه دغه ځای ښایو. نو نن مې وغوښتل چې دلته دې ځای ته راشم او تاسو ته دغه ځای یو ښکلا در ښکاره کړم. د موبایل یا د سکرین په شیشه باندې دغه ځای تاسو ته ښکارېږي د اوبه چې رابهیږي. کله چې جمع شي نو دغه اوبه چې کوم دی دې نه واوره جوړه شي د کنګل په شکل کې، او هغې نه بیا ماشومان دغه راشو کوي او ځان له دې هم خوري. مطلب ماشومان یې نه پوهه وي واوره د خوراک ښه شی دی هم نه، ځکه چې د سینه هم خرابوي، نور اعصابو ته هم نقصان رسوي. اوبه ډېرې زیاتې شنې او یخې دي، ځکه چې د ملکنډ د دنګ غرونو راغلي دي. او دې پول ته چې ګورم ښکته نه بره ته، نو ډېر زیات